سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ او د عافیت جامې مې پر تانې ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه د توګه څنګه څنګه کولی شو په اډیو میوزیک باندې خپل خوښې تصویر ولګو یعنی ملګرو کوم اډیو میوزیک په تاسو ډېر ځایونه کې لیدلی چې هغې باندې مختلف تصویران لګېدلي لکه څنګه ملګرو تاسو په دغه ځای کې ګورئ نو په دې باندې څنګه یو خپل خوښې تصویر لګېدلی موږ څنګه کولی شو په دغه اډیو میوزیک باندې خپل خوښې تصویر ولګو یا هم خپل تصویر مې یا هم بل څه باکګراوند زموږ خوښ نو په دغه ځای کې موږ لګولی شو نو دې لپاره ملګرو تاسو خپل میوزیک البته اډیو ریکارډ کوم موبایل کې لري په هغې باندې تصویر لګوئ نو دلته یو اپلیکیشن ته ضرورت اپلیکیشن نوم د میوزیک پلیر هغه ته ملګرو اډیو پلیر ده د ویډیو پلیر نه ده د هغه پلیر لینک زه تاسو د یوټیوب ډسکرپشن کې هم در کوم له هغه ځای نه دا پلیر تاسو په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ او هم یوز کولی شئ نو ملګرو نور خبر نه کړو نور به د ویډیو په مابین کې ورباندې تبصره کوو نو که تر اوسه پر هم تاسو ټیکنیکل احمازه یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن وهئ ملګرو که چیرې مو ویډیو خوښېده نو ویډیو سره لایک کوئ ځکه وی لایک باندې ستاسو هېڅ شی هم نه کمیږي لایک ستاسو موږ ته نور هم روحیه راکوي تر څو دا رقم خوندوره معلوماتي ویډیوګانې ټکنالوژي باره کې تاسو ته چمتو کوو او د لایک یو بل دا هم ملګرو ډېر خوندور دی چې کله تاسو لایک ویډیو ته ورکړئ نو ویډیو څنګه کې وایرل کېږي او د یوټیوب الګوریتم نور ویډیو هم وایرل کوي او نور خلکو ته هم پیشنهاد کوي نو تاسو ویډیو خامخا د سره لایک کوئ نو اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم چې دا طریقه څنګه کېږي نو له موږ سره اوسېږئ طریقه تاسو ته ښایم لومړی به زه د موبایل سکرین ریکارډینګ چلان کړم نو کله مې چې موبایل سکرین ریکارډ چلان کړم ملګرو ما تاسو ته ویل چې دې ته یو پلیر ته ضرورت دی میوزیک پلیر دا کوم څه ما درته نښه کړو نو دا پلیر باید تاسو را ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ لینک یې ډسکرپشن کې هم شته او دا پلیر تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه هم را ډاونلوډ کړئ نو ملګرو کله مو چې پلیر را ډاونلوډ کړو نو پلیر به را خلاص کړئ نو کله مو چې پلیر را خلاص کړو نو داسې صفحه موږ ته راکوي نو دلته ملګرو زموږ په موبایل کې څومره میوزیک موجود دی البته اډیو نو هغه ټول موږ ته دلته راړي ویډیو دلته نه راړي نو تنا کوم چې اډیو میوزیک زموږ په موبایل کې موجود دی هغه ټول دلته موږ ته راړي که کولی شئ جنې پلی هم کولی شئ زیات تغیرات په دې ځای کې راوړو دا ډېر خوندور پلیر ده زموږ چې کوم ویډیو ده څنګه کولی شئ د اډیو پلیر باندې خپل خوښې تصویر ولګو نو تاسو ملګرو دا لیست وګورئ ته دوه تصویران لګېدلي دي یو د افغانستان بیرغ دی یو بل کوم سټیډیو ده بل هم خوږ هنر په نوم ده نو دوی خپل تصویران پرې لګولي نو څنګه کولی شو په دغه ځای باندې د خپلې خوښې تصویر ولګو مثال په توګه ملګرو د افغانستان بیرغ سره لیکلی نافع خان سټیډیو په دې باندې زه غواړم خپل تصویر یا هم بل څه باکګراوند ولګوم نو هغې لپاره به تاسو کله هم د میوزیک ته مخامخ کوم درې ډاټا دي نو په دغه درې ډاټا به کلیک وکړئ نو دلته ملګرو مختلف آپشنونه راوړي نور یو سره هم زموږ کار نه کوم څه ویډیو ورته مخصوصه کړی دی د تصویر چینج کول نو په دلته لیکلي دی ملګرو تغیر عکس روی جول دا کوم څه ماته نښه کړه پنسل نښه ده په انګلیش کې ورته لیکلي دی کاور پوټو چینج صحیح ده چینج کاور پوټو چینج کاور پوټو نو ورته لیکلي په انګلیش کې تاسو هغه باندې کلیک وکړئ دا موبایل زما د ورور دې خاطر راځه به څنګه ده فارسي ژبې ته اړولې په انګلیش باندې هغه نه پوهېږي نو دلته لیکلي چې تغیر عکس روی جول په دغه به تاسو یو کلیک وکړئ نو دلته لیکلي ملګرو از عکس‌های در تلفن خود استفاده کنید په دې آپشن باندې موږ کولی شو له خپلې ګیلري څخه یو تصویر ورته راواخلو او ورته سلیکټ کړو او عکس‌های مناسب را برگیری جستجو کنید یعنی له انټرنیټ څخه موږ کولی شو په دې په وسیله تصویران راواخلو خو نه موږ غواړو له ګیلري څخه تصویران راواخلو نو ته لیکلي از عکس‌های تلفن خود استفاده کنید په همدغه آپشن به کلیک کوو کله مو چې دا ووهو نو ډایرکټ زموږ خپل ګیلري ته ولي نو دلته به ملګرو البوم ته راسم زه غواړم یو تصویر ورته ولګوم زه به دلته یو تصویر ورته انتخاب کړم نو ملګرو دا موبایل زمانه دی که زما تصویره نشته نو دغه یو تصویر چې ده زه به دا ورته انتخاب کړم نو کله ملګرو دا تصویر به تاسو دغسې راولي څومره چې کراپ کوو هغومره یې کراپ کړئ څېرې څومره یې برابرول غواړئ نو دا پاس د ټیک مارک نښه ده نو په دغه ټیک مارک کلیک واخئ نو دلته ملګرو تاسو کله ټیک مارک ووهو نو دلته کوم څه پاس د سیو نښه یې ورکړې یا هم آپشن ده نو په هغه باید تاسو یو کلیک کوئ نو کله مو چې ملګرو دا ووهو نو دا تصویر به څنګه سي چینج سي نو تاسو ملګرو صورت وګورئ هغه بیرغ په ځای زموږ تصویر راغی نو کله چې دا پلی هم کو نو زموږ څنګه ترانه به چلان شي نو بښنه غواړم دا زه نشم پلی کولی ځکه د یوټیوب کمیونټي ګایډلاین خلاف راځي هم کاپي رایټ کېږي نو په همدې طریقه موږ کولی شو د یو اډیو میوزیک تصویر چینج کو نو هیله چې ویډیو مو خوښ وي او شی مو ته زده کړی وي نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته آماده کومه
په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسیږئ.